اختر ته ځکه خوشحالیږو چې پکې کیږي د مینو دیدنونه. السلام علیکم ګلونو لیدونکو، قدرمنو اوریدونکو، اختر مو نیکمرغه، اختر مو بختور شه. هیله مند یم چې اختر مو بیا هم د اختر 2 ورځې مو په خیر، په خوښۍ، خوشحالۍ باندې تیرې کړې اوسي. انشاءالله چې چا په کورونو کې دردونه، ستونزې، مشکلات نه اوسي. او نن چې هم د اختر 3مه ورځ ده او سهار دی، نو تاسو هم اختر په خیر، په خوښۍ پیل کړی اوسي او په خوشحالۍ، په ورین تندي او پر مسکا سره نو پای ته ورسوي. ګلونو لیدونکو، شکر الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو او د مسلمانانو لپاره په کال کې 2 خوښۍ دي، کوچنی اختر او غټ اختر. نو نه باید په اختر کې خفه اوسو، نه باید بدخویه اوسو، نه باید خدای مه کړه وژاړو. ځینې کسان دي، ځینې کسان نه، په ټوله کې موږ افغانان دا عادت لرو، که د کال په لړ کې یو څوک وفات شوي اوسي، وایو اختر کې ورځه چې د فلاني د پلار یا د مور یا د کورنۍ د غړي اول اختر دی، حالان کې اختر د خوښۍ لپاره دی. موږ چې د هغوی کره ورځو، د هغوی غم تازه کوو. باید کوشش وکړو هغه څه چې په اسلام کې واقعا راغلی دي په هغه باندې ځان پوه کړو. په اسلام کې دا قطعا منع ده چې د اختر په ورځ ته لاړ شې، یو چا ته مور، پلار، خور، ورور، هر څوک چې وفات شوي اوسي هغه ور په یاد کړي او هغه وژاړي یا خفه سي. واخله بچه قلم. باید برعکس کوشش وکړو چې د هیوادوالو، د خپلوانو، د دوستانو ازانو پر شونډو مو خوږه مسکا راولو او هغوی ته د خوښۍ لامل سو. ګلونو لیدونکو، ډېره زیاته مننه چې تاسو زموږ پخوانۍ ویډیوګانې ولیدلې او ښکلي ښکلي کومنټونه مو کړي. ستاسو له لاسونو نه زار چې تاسو زحمت وباسئ او موږ ته د اختر مبارکي رالیږئ. خوشحاله او سوکاله اوسئ. نن هم د اختر 3مه ورځ ده. تېرې 2 ورځو کې موږ په نن د کوره بوتلو کم په کور کې وو، په ځانګړې توګه پرون خو ډېر کم په کور کې وو، په دې دلیل چې ما او قیجان همیشه واړه یو، همیشه واړه نه یو، یعنې واړه یو او همیشه کوشش کوو چې د مشرانو احترام ته ورسو. نو نن د اختر 3مه ده، نن موږ په کور کې یو، زموږ دوستان، عزیزان، خپلوان راځي. تاسو په تمه اوسئ چې څوک راځي، څه رقم ورنه میلمه پالنه کوو، دا به ټول ووینئ. د ټول نه مخکې زه راځم پخلنځي ته. قیجان پخلنځي کې دی او وروسته له روژې څخه اولنی سباناری زموږ دی یعنې اولنی سهار دی چې موږ چای چکو، په کور کې چای نوشیجان کوو. داسې څه چمتووالی نیولی دی زما لپاره، د هوره جان، موسی جان لپاره. هغلته موسی جان دی، څه رقم یې کینولی، تلویزیون مې ورته لګولی او هغه هوره جانه ده. زه به کمره تاو کړم او مستقیم به اشپزخانې ته لاړ سو. ده هم زموږ کوچنۍ خو له مینې ډکه اشپزخانه. سلام علیکم قیجان، سهار بخیر. سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشین و عید با خوشی آغاز کرده باشین. امروز روز 3 عید است و ما اول 2 روز عید از لحاظ که خورد هستیم از برادرها به کارشان رفتیم و اما خالا کار جای گشتیم دیگه. 3 روز عید روز است که باید ما در خانه باشیم. دوستای عزیزامن و ما منتظرش هستیم و کسی که زنگ زده بود ما دیگه جای بودیم معذرت میخوایم از طریق ویدیو دیگه. امروز بیاین بخیر، 1000 دفعه امروز منتظرشان هستیم دیگه که بخیر بیاین. و اول روز 2 روز عید دیگه ما در خانه چای نوشیجان نکرده بودیم، رفتیم خانه برادرای ما بودیم، برای واره باز آمد کردیم دیگه. امروز خواستیم روز 3 از خانه هستیم، گفتیم باش که یک چیز آمادگی به صبحانه بگیریم. ما دلته خو آگهی کریبه و آگهی بانجانرومی را تا تیروی. تhank you. پیاز انداختیم دیگه، مقدار ضرورت فامیل ما دیگه کمی 4 نفر هستیم. هوره جان سلام. هنچیان بیان جی بشی بالا بشی. لیدونکو زه به کمره تاو کم خبری بوکم، یو ډېر مهم موضوع تاسو ته وایم. لیدونکو د قیجان همیشه دغه رقم آګۍ چې پخې ډېرې زیاتې خوندورې راځي. دا په دې نه وایم چې دا همیشه پخې کړي، زه پخې نه کړم. مثلا آګۍ دې په څو ډوله پخېږي، ولې پیاز بانجانرومي میکس دا مې یو ځانګړی خوند لري. اجب بسکټ خورئ؟ اول خیل ته یو سلام واچوه. سلام علیک. السلام هلته لیدونکو د ما نه مې لور ښه وایي، وایي سلام ته نه مو وایي چې السلام علیک. راشه بسکټ ته پوست کړم. مامي یې پوستوي. ته راسه راسه هوره جان. آفرین. دلته بینجی بشه. چرا؟ چی شده؟ تو بیا بغل مادر بشی که من ببینم چی شده. چی شده؟ بشه. اینه بسکیتم بخور. سلام هوره جان. سلام.
خوب هستی؟ چی میخوری خوره جان؟ کتا سایکو که پیشی چشم تفتیده اونجا سایکو دگه باش که من بکی تو من چی میگم بسکیت خب بسکیت میخوری گپ نمیزنی؟ خواست تشکر لیدون که بگیتی رو بسکیت رقم خورل سی دل تراسم خجانه پختنه کم سی چیری ور است دل فکر کم سی نور نخوانده ور خوالت بخیدو خب آسان است هر کس میتونم اشپد هم نباشه میگه چیز پخته کده میتونی چپس تو خواه دیگه تخم اومده میشه تا کدام بگیره ما یک چای شیر دی چای جوش دادیمش از خاطر از اون چای سیاه را که مندازی یعنی اینجا خود جالی هم داره خودی جوش دادیمش نازدی مندازیم یک چای سیاه و چه خوندور شیر چای لیدون کلری ملزرد زنون رو ورسوی زمون یک کور دی اختر خوره است او خیسته دی سرخان خوندور میوی او ده خوندور دی قیجم دلاس جور شوی دی شدو چای او یا هم مونگا تاسی دیرک را پا آما اصلا شیر چای ورتوی قیجم دی چی اصیل پکتو کروی بیاوی چی دی شدو چای دیر خوندور کری دیر او ده هم برکم قیجم آگه نونو رو پخیکی بل بکو چجوری سختی رو نسی؟ خودی ندوم رو سخت ندازی خب پلا که 2 دقیقه نو رو مرد شوردو که خلا داره لکتن کلکی سپین دی کلکسی زیر دی نکلکی که قیجم ما که زیر خام چیز گلون لیدون که تاچه هموایت چیری اخترم چنگه تیریگی کومو خپلوانو ازان کرتلی پیمیل مستیا سهارک که موچه نوچی جان کردی پرون مریم جان سر خبری کولی مریم جان زما درور لور ده دیره گل انجل کهیده ما قصر تو کرم اول دست مریم جان 2 ساره که یک تیمونگه سار چه ندش کلی و ما پرون خوانش که خونن میوایی ویلی مرتا کرنن دی سار چه تیار نکه زنو رختار نکم بس تی یو میاش مکمل مونږ اثر چنه د نوشی جان کړی نو ما قجان خود د 2 ورځې نوشی جان نه ک ته کجلا مودل د لاول اشتیا هم نو ما قجان ته چا تر کوم چکی وینه د ویل تستو چی خرم نه خیر روزه کی عادت یو او بل تصادف می چه دی د 2 ورځې د ماخم اذان مختصی یو رقم قسم لیدون کو چې نو به خلاص په می ریګ دی د ورځې د خانه هیڅ غرمه خو اصلا نه پیګم چې مونږ ډوډۍ خرو نه خرو سره کنده دې په دې دلیل باندې چې روزه کې عادت شوی نو دغه لپاره غرمه ډوډۍ درک نه لري سار چای درک نه لري یو د ماکم په کې ډیره زیاته وګیسم تو مو آماده شده دیگه علی که زیاد دیگه باز گل میکنه پشتش که زیاد سخت نشه به لیدون کل رمولزره خو تاسو هم پاخه کړئ نو اوس نه وایي چې دا د زموږ زړه نه دی ورته وکړه یو هګۍ نو چې دی چې مثلا پاخه نه کړئ سلو که نجونې نشته ورونه زموږ ویډیو ګوري تاسې خپله یې پاخه کړئ ګورئ قیجان دومره خوندورې هګۍ پخوي هر څوک کولی شي چې قیجان ونیسي هغه یو وخت یو اعلان و قیجان چی ووایي مثل فلانی باشین تا هم زاین چې مثل قیجان باشین او خوندور پخلی کنین خوب آشپزی کنین نور نو هر شتم چیز بکیگی او را پخته کنین او ده هم به یو چی آشپز لاس خونده روسی بل چی با سلیقه روسی بیخین و گل کیگی دیر خیسته دوستای عزیز چای هم اومده زعفران هم شیرچای و یک نمک بگیم که بانجار میشه انداخته بوده بخویم سر زردیش کم کم دگاه من دازم لگ وش کشتن زمان چو؟ نه وش کشتن زره خوز لگ مرش دان سر بیاورم لیدون کو یو شکایت داسته وکم خجان چو کالا که چیز منگه کرده ده تازه امرش ندی راوری یوش بیته کل دلیلی موید چه ولی نراوری؟ دلیل داده چه نقص که مال پارا خنقص که دیر وقتی که مثلا ده مرچ خوره ما خو کم مقدار که تاس خوره زینه دی چه دیر زیاد خوری او فایده که گټ هم لري خو زه نه یم چې ګټ نه لري وینم صافي هرڅه خو ځینې ته ګټه کوي او ځینې د سیاست لري زما لږ معدې سره سیاست دی او خورم ډېر وخت زیاد نه نو خپل اندازه بله نیخری بلکه یگان کړایی که په ننګرهار کې برابر شي هو بیا نو هغه چې موږ خوړل دي لیدونکو
همدا اوس پسرلی دی دا د ننګرهار لاره څومره ښایسته سوې دا د لغمان څه ورته د لغمان پټي دا ځایونه څومره ښایسته سوي دي دا کندوز څومره ښایسته سوی د کندوز دښتې د تخار لاړ سئ چکر ته لاړ سئ میلې ته لاړ سئ خو زه څه درته وایم تنها مه ځئ د خپلې کورنۍ سره یو ځای لاړ سئ زه ډېره د دې کار مخالفه یم وایي دلته ولې رڼا کمه شوله ښه زه به دا ګروپ هم ولګوم زه ډېره د دې مخالفه یم چې وړکي تګ ته نه ځي کورنۍ ماشومان خپلې میندې او نور د کورنۍ غړي پرېږدي زه په دې اند یم چې باید ټول د کورنۍ غړي په شریکه باندې لاړ سي بېلابېلو ځایونو ته او د دغه ښکلي طبیعت له لیدو څخه خوند واخلي او د الله پاک شکر پر ځای کړي الله پاک د دې لایقه ګڼلی یو تر څو داسې یو ښکلی طبیعت موږ ته راپه نصیب کړی دی نو ملتیا مو وکړئ ورجانه چې پر اوس هم د اختر په ورځو کې هم نوشته کوي ښه ده اوس تمرین ورته اوس نو ډیره زیات مننه کوم ما نن هم یو بل جوړ نوي کالي اغوستي دي قیجانو په د درې ورځې اختر کې نو جیب مې خالص بکسک مکسک خالص اول مې یو جوړ نه کول کله چې بازار ته لاړو له درې ورځې نه درې متفاوته جوړه کالي واخیستل خو خیر اختر د خوښۍ ورځ ده هر ورځ اختر نه دی او هر ورځ هم موږ کالي نه کوو نو ډیره ښه ده چې څومره هم کولی سو من حیث د یو مؤمن مسلمان د اختر لپاره ښه راغلاست ووایو په ښه توګه د اختر څخه لمانځنه وکړو او خوشحاله واوسو د الله پاک شکر پر ځای کړو دا ډیره غټه خبره ده او ناشکري ونه کړو زه نه وایم چې تاسو بازار ته لاړ شئ هغه څوک چې مثلا وس توان نه لري هغوی وایي چې دا داسې نه ویل دوه درې جوړه کالي وکړي موږ خو یې وس نه لرو نه خبره په دې کې نه ده خدای دې وکړه چې یو عادي جوړه کالي اوسي قیمتي مو نه اوسي ارزان بیه اوسي ولې مهمه ده چې موږ یو د بل لپاره مینه او صمیمیت مو په زړونو کې وي او بل څه مې ویلی بل دا وي چې مثلا شکرګزاره اوسو شکر ویستل په ژوند کې ډېر زیات اساسي کار دی ما نن میکاپ نه ده کړی ځکه چې د 2 ورځې مې فیشن کړی و میکاپ مې کړی و نور نو بس دی چې نو خیر دا کله کله قیجان وایي خیر دغه د فیشن او د آرایش شیان مو چیشته راته اخیستي دي چې ټول په نوارۍ کې ایښي دي خو زه لږ نارامه اوسم ورسره ساده مې خوښېږي نو فقط مې مخ غوړ کړی دی خو فکر کوم د کمره کې رفلکت ورکوي بیا نو که چیرې میلمانه راغلل حتما خو زنګ وکړي هغه بیا به یو څه شی مقصد ووهم اختر دی بچه آفرین خو ډوډۍ درکم صحیح ده دیدونکو تاسو ملتیا وکړئ موږ به یو چای نوشیجان کو تاسو را سره اوسئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ورجب ته چی وای ماشاءالله آفرین 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 ځای په ځای ودرېږه بچې بیا یې 38 نور څو 39 40 آفرین بیشتر چای بخوریم چای درس شروع شد زود بخوان زرزری وای faster F G H I J L M N O P U R S T U V W X Y Z چک چک یک کلاچی خوردی یکی بیسی هم خوردی دوستان عزیز چند روز رخصتی است از هور از مکتبش دیگه حالا میخواه که در خانه پرکتیس کده برای خانه امین جبان بچه آفرین دیگه دوستان عزیز تو خود نظر که بسیار داره ساجن تا بیا چقدر شروع کرده دین تیار است امرای شیرچای دیگه بیننده برنامه باشیم خوره جان تا قیجان لگ ورکه پخلو که باید چه نپریگ دی خبر که
بله ګلونو لیدونکو نو ملتیا مې وکړی د خپرونې تر وروستیه پورې او له تاسې بیا هم د کومنټونو څخه مننه کوم بیا هم وایم چې ویډیو مو له دوستانو سره شریکه کړئ او تاسو د هم اختر ښه اختر وي خوشحاله اختر دې وي او حتما کومنټ وکړئ چې د کوم ځای څخه زموږ ویډیو ګورئ په افغانستان کې د افغانستان بهر په کوم ولایت کې کومه سیمه کې او د هیواد بهر له کومو هیوادونو څخه زموږ د ویډیوګانو لیدونکي یې ګلونو لیدونکو بیا هم زموږ ګیډۍ ګیډۍ سلامونه ومنئ د اختر مبارکي ومنئ کور کې مطاقت ونه سو نو یو دوه ډلې میلمانه راغلل او هغوی چې لاړل نو ما او قیجان هم په کور کې مو څه کړي وای د اختر ورځ ده راووتل بلکل یو عاجل دعوت راغی تاسو پوهېږئ چې ما او قیجان ته یو مسکال یو مسج کفایت کوي ضرور نه چې خط څوک راولېږي چې راسئ زموږ کور ته دوه کمره راتاو کړم او نورې کیسې به هم وکړو نو خبرم دا کوله چې دعوت راغی عاجل دعوت او ما او قیجان هم راووتلو چې لاړ شو لخره دعوت کول او دعوت منل خو سنت طریقه ده او باید ومنل شي او داسې ځای چې وي اوس به زه تاسو درکړم چې چیرې ځو زه پوهېږم تاسو هم ډېر خوښېږي که نه قیجان هغه ځای ډېر خوښېږي ځکه چې لیدونکي هم ډېر هلته به ولیدي نو ملتیا مو وکړې کابل کې ماشاءالله د اختر په درېیمه څه یو خوندور نری نری باران دی او الله پاک دې د رحمت د خوشحالۍ باران کړي ډیر خوندور دی د قیجان د نوي کالۍ مبارکي تاسې ورکړې ده نه ده ورکړې زه اوس ورکړم تاسې هم مبارکي ورکړئ نوي مو کالي ده مبارک شه قیجان مننه ګنده سي خیر سي خدای دې ټولو ته ښه ژوند په نصیب کړي چې ښه خپل ژوند نه لذت واخلي او ښه جامې ښه چکرونه او ذهن آرام سکون او ښه ژوند ولري بلکل زموږ دا هغه دی چې او انسان ځان ته هر څه چې خوښوي بل ته یې خوښوي بلکل څومره ښه خبره موږ خپل ځان نه نورو ته پورته خوښوو چې خدای دې هغې ته هم دومره داسې ژوند ورکړي چې د بل نفر حسرت نه خوري حسرت خوړل خو ګناه دی خو زموږ نیت داسې دی چې دا ټول انسانان ډېر پورته دي خیر دی هغه خپل د ژوند هغه لذت او تقاضا خدای هر چا ته ورکړي خپل په نیت باندې نو نیت هم قیجان زنګ دی درته زه ویډیو قطع کړم ګلونو لیدونکو ماشاءالله ماشاءالله په کابل جان کې څه ښکلی باران دی وای قیجان باران پاک لکه مې ټپه دی نه ده په یاد وای چی او باران ورو ورو پرې ورېږي نور چې چې الله مې سپین کالي اغوستي لامده بسین نری یو متل مخکې موږ زیات ویل نو پاکستان کې نری نری باران دی بابا مې را روان دی کتلن دی پیشو ته وې پشتې بابا ستړی نه شي نو دا د باران نه خلکه چې باران کې ټول همداسې ویله بله نو واقعا ګلونو ډیر خوندور باران دی ډیر زیات هغه په عامه سبا په شقنده باران دی وخت کم و ولی اوس تصادفا چې موږ بیا راووتلو نو ډیر ښه باران دی او په دې وخت کې نو دا د اختر ښکلې ورځ دا باران ډیر خوند کوي خصوصا پلي تګ خو خیر موږ اوس په موټر کې روان یو او ډیر ښایسته باران دا دوه ورځې ګرځېدلو لږ موټر مې خاوره زیاته کم ساحل کې لږ لرې تللی نو اوس د باران له برکته موټر مې پاک صفا کړ ضرورت موټر شي ته نه دی موټر مې پاک شو بیخي خدای رحمت دی دا د انسانانو او نباتاتو د حیواناتو د ټول دی نو هر یو دعا کوي خدای ته چې موږ ته یو څه راکړي نو دا ونې او بوټي هم دعا کوي چې اوبه نو دا خدای رحمت دی هم موږ ته ګټه دی هم ټولو ته هم ټول جهان ته یې ګټه دی رحمت دی نو نوم نه یې اوسوي چې بلکل بلکل خوشحاله اختر او خوشحاله باران دی وي خوشحاله باران ښه باران دی وي وبخښئ نو لیدونکو غواړم چې ډېره ښه جمله ووایم خو د ډېرې خوشحالۍ نه هغه خوشحاله باران نو ملتیا مو وکړه او موږ خو بیا هم راووتلو عیدګاه ته البته د اختر درېیمه ورځ ده زه به ویډیو راواړوم نو باران هم ولیدم آیسکریم و کراچۍ وه چې اوس آیسکریم ته مې زړه ونیسي خدای کوم آیسکریم دی پیمان خو بل رنګ کالي لري چې سیمان قلفي هم ډېر مزهداره دي
یو وخت کلفي ته ورته یو څه وله د موږ مکتبونو مخ ته به راتلل هغه بیخي بل رقم په 2 روپۍ به یې ورکوله بیا به څنګه ورته خوشحاله ولی مور به مې راته ویلي چې مې خورې نو دغه لپاره موږ فقط یعنی نور خلکو به خوړل موږ به لذت ورنه بیا به موږ ته ویلي تاسو مثلا په دې یخ شانو کې اجازه لرئ چې دغه د لاس آیسکریم چې دی کنه پیمانو دام اجازه هم نه درلودله یوازې باید ځای آیسکریم فروشی ته دغه عادي آیسکریم بخورئ نور نو کلی وختونه وخت کلی اخترونه په خام وسم ول لیدونکو زه په یو اندم کنه اوس هر چا ته پوښتنه وکي خزینه نارینه ته چې اختر څنګه دی ولا اوس مذهب کې نه ده پاتې اوس مذهب کې نشته اوروره او خوري خدا مزه ما ته خراب کړی نو ما ته یو څه مثلا اختر په خوشحالی نه منځو اختر کې ګیلې گزارې کوو چاکر نه زو ملمن تر څه چنده متروشین نه باید مونږ تاسو اختر کې کوو د ماشومان خو اختر وي نو ماشوم بیچاره خو پیڅ نه پیږي ولی نو ماشوم نوم بد کو زه په دې اندیم او رسول دینه مې جدي تصمیم نیولای دی الله پاک فرمایلی چې اختر د مسلمانانو لپاره د خوښۍ ورځ ده باید په همدغه اخترونو کې یو بل سره د مینې او دوستۍ په فضا کې ژوند وکړو خوشاله اختر تیر کو تر څو چې نه بعد مو چې مثلا رفت آمد وکړي او یو ځای ته چې څوک ځي نو د سینې چې والا زه ډوډۍ ته لاړ شم هغه یعنی انسان دی چې کینی هغه متل دی وي یو پیاوه دی وی خو په مینه او محبت دی ورکړل سي نن پیشانی واسطه تر کوي نو هغه د سړي چې لارځه ته ځي او څوک ډوډۍ ته نه ځي هغه خپل ذهنیت او د رفت آمد سره محبت هم زیاتېږي او موږ کوشش کوو چې زه خو همیشه هم داسې یم یو ځای ته بل ځای ته ځان رسوم او زما نو نور مشران دي زما څو ځای ته تللی یم تقریبا زه ګله نه کوم چا نه خو بیا هم وایم یادوري کوم چې حق دی د مشرانو زما چې هغوی د راځي که نه راځي زړی دا اوس مونږ بیا وایو چې تاسو سل نه راځئ مونږ سل ځکه چې د مشرانو په کشرانو حق دی چې ورسي د اختر مبارکي احترام درناوی مینه عزت ورکړي په همدې کې سکون ترلاسه کیږي او موږ په سکون پسې ګرځو نور نو یو ځای ته تګ راتګ کې هم محبت کیږي چې یو ځای ته ځي یا څوک بلنه ورته ورکوي راځي کور ته دی نو ته داسې احساس مه کوه چې مثلا زه دې ته مې بلنه ورکړې او مېلمستیا دی او هغه دی ته د خپل قدر کوې وخت چې د هغې ته د یو څه خاص شی جوړ کړه نو هم د هغه یعنی ذهن کې دومره شیزونه ګرځي چې زما څومره قدر یې وکړو او چې کور ته لاړ شي بیا هغه د چند درې چند کوشش کوي چې تا ته یو څه تیار کړي او یو څه مثلا یو ځای کې لاندې ناست وي پاس کښېنه دلته کښېنه قدر یې د چند کېږي او هر انسان په کار دی دا فکر وکړي چې که څوک مېلمانه ورکړه راځي ته د هغې خدمت نه کړې د ځان کوې بېرته چې لاړ شي دا تجربه کوي چې 2 چند نه 3 چند 4 چند نه بیرته درته همغسې کېږي نو کوشش وکړئ چې رفت آمد وکړئ هم ذهن سکون دی هم محبت زیاتېږي هم لذت اخلئ د ژوند نه بلکل او هم به اوس هسې نګه کې کته سي او دروازه به وازه کړي تاسو ته به لږ باران هم در وښیم چپن مې که لیدونکو په اوبو سول هلته ګوره باران ته واو ماشاءالله راورسېدلو زه به د ګراج دروازه هم وازه کړم لاندې نه وازېږي خو دکې پوک وازه ده فقط زه په دې نه پوهېږم باران وینئ باید وکړه لیدونکو چې باران تاسو ته ښکاره سي او ډېر خوند کوي ښه زه به کمره تا کوم بیا به تاسو باران در وښیم خیر لیدونکو تاسو د باران اندازه دغلته ښه لیدلی سئ ګورئ اوبو کې داسې باران دی وای باران ورو ورو پرې ورېږه شی نور بیا د وطن د مسافرو نه پرېیم څه شی دی خیر بیا به زه زده کړم بیا به تاسو ته ووایم دغسې باران دی قدرمنو لیدونکو د ویډیو په دوام تاسو ټول ته بیا هم د زړه له کومې ښه راغلاست وایم اختر مو بیا هم نیکمرغه او خوشحاله شیبې ولرئ د خپلو دوستانو او عزیزانو سره لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مې هم وویلې چې زه نن کوشش کوم تر ډېره په کور کې اوسم ځکه چې دوستان او عزیزان خپلوان راځي د اختر مبارکۍ ته نو یو ځل لاړلو له کور څخه ووتلو ډېر زیات
باران و انشالله چې تاسو خو ته هم خیر و خیرات وي. دعا وکړو چې د رحمت او د برکت څخه ډک ورښتونه اوسي او د خیر ورښتونه اوسي، ځکه چې نه یوازې کابل کې بلکې د هیواد ډیرو ولایتونو کې همدغه بارانونه دوام لري. بیرته هلته هم چې زنګ راغی د ډیر عزیز کس لخوا څخه، ډیر هغه کسان چې ماته ډیر نږدې دي او راته ګران دي، ویل چې موږ ستاسې کور ته راځو. نو زه هم په منډه منډه راغلم، هلته مې لږ څه کالي لامده شوي و، نو کالي مې هم تبدیل کړل او لږ ځانګړی چمتوالی مې ونیوه او دې ترڅنګ ښایسته او رنګه رنګه خوندور پاپړ مې هم پخه کړله، نور شیرچای مې هم چمتو که. په تمه یم ورته منتظر یم چې زما میلمانه را ورسیږي، هغوی سره به خوږ بنډار ولرو، تاسو سره یو ځای. نو تاسو مو هم ملتیا وکړئ، ویډیو را سره تر پای وګورئ، په تمه اوسئ، منتظر اوسئ چې څوک به زما ځانګړی میلمانه اوسي. داسې څوک دی؟ یوازې یو څو شېبې وروسته به تاسو پوه شئ. زه هم یوازې منتظر یم. اوس نوی مې څه وخت ویل چې په لاره یو در نږدې یو، نو همدا چې را ورسېدله، انشاءالله چې تاسو به هم پوه شئ چې زما ځانګړي میلمانه څوک دي.